کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خورا خوروي په خوبونو کې پښتو ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو امزول ورونو باشعوره او نرانو پښتنو ستړي مشئ په خیر راغلئ هر کله راشئ ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو دا دومره درنه غونډه مې ولیده خو ډېره به ښه وه چې دا د پښتو او د پښتونولۍ په نوم را جوړه شوې غونډه داسې وې چې دا حال ګوټ په ګوټ ډک وې بهر هم خلک ولاړ وې خو پښتنو ټول عمر د خپل تاریخ د خپل ژبې د خپل کلتور په حواله باندې بې پروا پاتې شوي دي او کله چې د شریف په شان مشران را پاڅېدلي دي د هغه په شا ودرېدلي نه دي د هغه ډاډګیرنه یې نه راکړې نن ځکه موږ په شمېر 25 کسان دلته کې ناست یو که اوس دې ویلی وی چې یا ګلپاڼه راغلی دی یا نازي اقبال دې پښتنو په دیوالونو د انګل په 100 روپۍ به ټکټونو ما اغوستل خو دا پښتانه نن چې دې دومره لوی بدبختۍ سره مخ دي په دې کې د پښتنو ډېر لوی خپله لاس دی که پاکستان جوړ شوی دی نو هله جوړ شو چې پښتانه را پاسېدل او پیرنګۍ د دې ملک نه وزغلو او د پیرنګي د بری صغیر نه په زغلولو کې د ټولو نه لوی رول د پښتنو 600 جنازې د اریپور د جیل نه پښتنو صرف ثوابه یې ته راوړي دي هله پیرنګۍ تښتېدلی دی او هله پاکستان جوړ شوی دی موږ د پاکستان دننه د پښتنو حقونه او حقوق غواړو ښه په نره باندې غواړو نه په دې ځان ګرم ګڼو او نه په دې چاته ملامته یو موږ د خپلې ژبې حق دلته غواړو موږ دا غواړو چې په دې خاوره په 21مه پېړۍ کې څوک ده چې نن د پښتنو د بچو سکولونه روانوي شریف صاحب خبره وکړه چې دلته کې دی وکیل صاحب خبره وکړه چې پښتانه ډریوران دي یا مزدوران دي پښتانه ځکه ډریوران دي او مزدوران دي چې په 21مه پېړۍ کې هم خلک د پښتنو د بچو سکول روانوي او دا پښتانه چې موږ ورته هم نران وو ځان ته دومره نران وایي 200 سکولونه د پښتنو صرف په کوزه پښتونخوا کې وران شو یو FIR په چا کټ نه کړ یو سړی چا د مټه ونه نیسه چې دا د پښتنو د بچو د سکول روانولو ذمه دار سړی دی موږ بیا هم پښتانه ځان ته نران وایو که موږ ځان د دې تیارونه د دې بدبختونه د دې بدنصیبونه خلاصول غواړو د هغې واحده لار جدید علم دی چې موږ به علم حاصلو بیا به خپل وطن آبادو بیا به خپل کلتور شته کوو بیا به خپله ژبه شته کوو چې څو پورې پښتنو د علم لار نه راخپله کړې نو د دې بدبختونه زمونږ د خلاصي لار نشته دا زما ډېر محترم مشر ولاړ دی زه د دې مشرانو تر یو بلې خبرې نشاندهي کوم او غداره چې د څه وخت راسي په دې متحده عرب اماراتو کې یا د اردو په دې نورو چینلونو کې په پښتنو پورې ملنډې کېږي او خبرې ورپورې کېږي او دلته کې په پښتنو پورې خلک خبرې کوي ملنډې کوي لطیفې ورپورې جوړوي او دا پښتانه په 3 پیس سوټ کې او پټای کې په مخکینی قطار کې ناست او په هغې احتجاج نشي کولی هغه ملنډې په یو کس پورې نه چې څوک په نظار پورې خندا کوي هغه وایي پټان ایسا بولتے اور پټان ایسا بولتے ہے په ټولو پښتنو پورې ملنډې کوي راځئ چې راویښ شو او دغه خلکو مخنیوي وکړو چې دا په پښتنو پورې ملنډې کوي موږ ورته دا وایو که پښتانه نه وی نن به ستاسو په سر دوره بودی وی شکر وباسئ چې پښتانه و دلته کې چې تاسو نن مسلمانان دا کلمه ووایئ او دا پاکستان هم شته نو زه د دې خبرو نه پس ما سره خو یو څو شعرونه دي د پښتو په حواله زه غواړم چې تاسو ته یې زمزمه کړم د شمشه قمر اندیش بابا شعرونه دي هغوی پسه د مروره چرته تلې د پښتو پسه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو هم اورو هم یې وایو نه یې لوکو نه یې لولو هم اورو هم یې وایو نه یې لوکو نه یې لولو دا مونږ په عجیبه ټول دا مونږ څه په عجیبه ټول منلې د پښتو او د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوازونه د بل سره خو ډېرې بهانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو ډېره ډېره مننه ستاسو